سلامونه د سپوږمۍ رادیو درنو اوریدونکو وخت 3 بجې سوې د دې ساعت مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون د راپور له مخې تېره ورځ له ایران او پاکستان څخه باندې 15,000 کډوال هیواد ته راستانه سوي دي. د یاد کمیسیون د راپور له مخې تېره ورځ د ایران او پاکستان څخه 901 کورنۍ چې 15,080 کسان کیږي هیواد ته راستانه سوي دي. یاد کډوال د هرات د اسلام کلا، د نیمروز ورېښمو پله، د هلمند د بهرامچي، د کندهار سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارو راستانه سوي دي. د خبر له مخې تېره ورځ 1,450 راستنې سوي کورنۍ چې 6,850 کسان کیږي خپلو سیمو ته لیږدول سوي او له 1,420 کورنیو سره مرسته سوې ده. یادو کډوالو ته د مخابراتي شبکو 890 سیم کارتونه هم ویشل سوي دي. د شرعي اوبو رسولو او فاضله اوبو اماراتي شرکت د فاضله اوبو د تصفیې خونو د جوړولو په موخه د خپلو خدمتونو تعرفه 53% راکمه کړې ده. د دغه شرکت مسؤلین وایي دا پریکړه د استوګنیزو ودانیو، تجارتي مرکزونو او عامه خصوصي بنسټونو لپاره د فاضله اوبو د معیاري تصفیې خونو د جوړولو د زمینې برابرولو لپاره سوې ده. د معلوماتو له مخې پخوا د فاضله اوبو د تصفیې خونو د سروې او ډیزاین تعرفه 15% وه، خو اوس 2% ته راټیټه سوې ده. چارواکي زیاتوي د تعرفې کمښت به خلک او بنسټونه وهڅوي څو د چاپیریال ساتنې او روغتیايي معیارونو د ښه والي لپاره معیاري تصفیه خونې جوړې کړي. تېره شپه د چین د شمالي شانشي ولایت د ډبرو سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله 90 تنه وژل سوي دي. د چین دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د پیښې پر مهال د کان کیندنې 240 کارکوونکي تر ځمکې لاندې په کار بوخت وه. په راپور کې ویل سوي چې په سیمه کې د ژغورنې عملیات او د چاودنې د لامل په اړه څېړنې دوام لري. د پاکستان د پوځ مشر اسیم منیر تهران ته د سفر پر مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي سره لیدلی دي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې دواړو لورو په سیمه کې د امنیت، ثبات او د روانو کړکېچونو د پای ته رسولو لپاره پر وروستیو ډیپلوماټیکو هڅو خبرې کړې دي. دا په وروستیو څو اونیو کې ایران ته د اسیم منیر دویم سفر بلل کیږي. دا و د دې ساعت مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.